چې انسان په دنیا کې اوسېږي نه ګناه نه خلاصېږي. خامخا د انسان نه کله ګناه کېږي او کله دې د شیطان او د نفس نه مجبور شي نو ګناه وکړي. لیکن کم انسان چې هغه ګناه وکړي او بیا فوراً د الله په دربار کې توبه وباسي نو الله پاک مهربانه دی ګناه ورته معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مسلمان او د منافق فرق دا دی چې منافق ګناه وکړي نو پروا پې نه ساتي، داسې ګڼي لکه په پوده چې مچ کینې او دی داسې کې او مچ وتښتي. په پوده چې چامک کینې څه پروا ده، لاس وړقی مچ وتښتي، بیا راشي کینې بیا لاس وړقی مچ ولا نه پوزه خوري او نه په پوزه درونوالی راځي او نه په پوزه څه زخم راځي. او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پریونځي، یا خدای دا غر به کله را پروځي. دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه، یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم. دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق شو. اوس توبه چې انسان وبخي او د الله نه بخښنه وغواړي الله پې ډېر خوشحالېږي. او ولې پې الله خوشحالېږي؟ د هغې یو وجه خدا ده چې د الله په دربار کې خپل ځان عاجزه کړه چې خدایه زه تا نه معافي غواړم خو دا عاجز یم که نو یو یې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه، دویم یې د الله د لویۍ او د لوی قدرت عقیده ولرله چې خدایه دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسې، ما راګیر نه کې، ما له تکلیف را نه کې، ولې ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه اله دې یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري او دې یریږي چې هغه مې راونه نیسي. نو د خپلې عاجزۍ اظهار هم شو د الله د قدرتم او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نه شي. دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی، دا صفت د الله دی، په ګناه نیولم کوي او الله ګناه بخي هم او خدای ته د ډېر لوی وي نو ځکه په الله خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالېږي. یو مثال یې ورکوي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس، د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان دی. د ځنګل منځ ته لاړ، داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته. دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم. هسې یې وتړه ځان سره نږدې او د سملاس وده شو چې د خوبه را پاڅېد ویې کتل اس نشته، اس تښتېدلی دی. دا سړی ډېر زیات خفه دی، دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید، مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه اوس زه په خپو وتی نه شم، چېرته به ځم؟ د اس په ذریعه خو تلی شم، اس خو لاړ او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی، هر قسمه حیوانات پکې شته، زمري پکې شته. دی منډې ووایي یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کړم خو هېڅ پته د اسو نه لګي. دی اوږې شي ډېر زیات او تږې شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب یې دا وه د ټول حاضر شي. لکه سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم، ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دی تنگ دی غریب.
چې راغی هغه ځای کې سملاست او ویده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړو او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي که د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وی د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږ یم خوراک ته یم راکړه تږې یم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځانم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وی اللهم انت عبدي وانا ربک خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب او زه دې بندې نو د خوشحالی اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بندې او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالیږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه وباسو مونږ د خدای دشمني هم کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کوو الله سره دشمني کوو د الله نه بغاوت کوو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوکو توبه ده د خدای پورې ټوکې څنګه ګناه به نه کوم زماره توبه نو بیا وکړي ګناه به نه کوم نو بیا وکړي ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وی سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما پلاس کی تسبیح دی او پخلی وی توبه 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 او پړکی څه دی چې توبه توبه ده بدو او چې څوک نی بیا هم لپه بدو لکه امقه ګناه پرتی وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړې ځکه تا خو ته خدای پورې ټوکې کې لکه د تو ګناه نه توبه نشته په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې او چې په سچه توبه بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده او یو صحابي دی حضرت معاذ اسلامي رضی الله تعالی عنه راغ رسول الله مبارک له جمعت دیتا توبه وی مونږ ته ګوره زمونږ توبو ته ګوره توبه 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 چې خلک وینو خولې نه توبه وي خدای توبه وي خدای توبه هسې د خلکو دپاره توبه توبه کوو دړنه والله که توبه دې وویسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي راغی رسول الله مبارک جمعات کې ناست دی او دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست وي د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی په ما د خدای حد قایم که رسول الله مبارک او څه وایي زنا مې کړی دی الفاظ یې ووایي حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړه او دی راغی هلته کېناست ځکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کې بیا رسول الله مبارک ورته وایي غږ نه کوي بل طرف ته مخ واړو مطلب یې دا چې دا سړی ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي کنه بیا وایي د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته مخ واړو دی خوا بیا راغی سړی نه ځي بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړې خکل کړی به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي ځکه د زنا اسباب دي وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي حق عمل مې کړی او په ما د خدای حد قایم حضور پاک صحابه ته وی دی بوځه څلور ځلې په ځان اقرار وکړه او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وي هغه ختمې شو
دے سنگسار کے چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ته وکړه حضور پاک واده دې کړی نه وي یو وی لاړ شه دې سنگسار کې بویه ته د مدینې منورې نه بار کاڼیز ځمکه کې او صحابه په کاڼو وویشته چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولې نو د منډې کړې وتښتېد د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و حضرت عمر هغه هډوکي اوچت که او په دا سر یې وویشته او خیره یې ورته وکړه خدای دې داسې داسې کا که تا دا زنا نه وکړې نو نن به مونږ د وینو نو ککړ شوې په مونږ دې وینې راوغورځولې مړ شو غریب راغی حضور پاک له صحابه چې رالل رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسول سړی رجم کو تر هغې پورې چې بس ساتې ووته سنګسار شو کوم انسان چې واده کړي که ښځی او که سړی وي او زنا وکړي دقه سزا ده زنا خو ډېر خطرناک جرم دی د چا لور خور سره ته بد عملي کې دا خو دې تباه که غرق دی که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کوي ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي دا هغه ښځه که واده شي نو خلک ورته پیغورونه کوي په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو هډوکي د اوښ په جامې په هډوکي وویشته او خیره یې ورته وکړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته غوسه شو وی عمره دا دې څه کړي دي بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله الله اکبر لقد تاب توبة وی داسې توبه دې ماعظ وویسته داسې توبه یو روایت کې اهل مدینه راځي بل دی ګناهګار امت راځي که دا توبه د ما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي څه دې خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولی ورته حکم معلومو ما سنګسار کې خو چې زما الله زما نه خوشحاله شي ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زما نه خوشحاله شي دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي دې کې خپل حکمتونه دي یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل هلته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تاویلات کول بیا به تاویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه لیکن د قرآن ایت ته خو تعظمو علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقی دی الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی او په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا پکې څوک تاویلات وکړي وره بله وره څو ورځې پس ښځه راله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ما سره بدنام یم هغه زنا ما سره کړې په مام د خدای حکم قایم که اوس ورسره څه کې ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که ما هم په کاڼو سنګساری حکم ورته ښه معلوم لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې ده زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی شي زه دې مړه شم خو چې زما رب خوشحاله شي اخرت د سزا نه بچ شم ایمان دې ته وایي صاحبه خلک وایي دا دی هغه دی دا د صحابو ایمان دی دا د صحابو د خدای نه یره ده په کاڼو ویستل اسان کار دی په توره او په چاړۍ ووایه نو زه په یو ساعت کې به ترې سوځي او چې په کاڼو یې ولې څونه ساعت کې به دا ساوځي او په څومره زخمي کېږي به او کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې سړی مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږی ما
د زنا نه خطرناک سزا بل نشتا چې سل مړی کړي سل مړی یو سزا دا ده چې پچاړې 60 پرې کا پتوره ہوا پانسی کا خبر ختم 5 منټو کې دې سل مړی کې کړي چې زر مړی کړي د یو سزا ده چې ساته وباسا پانسی کا د پچاړې ہوا پتوره ہوا یو 2 منټه کې به ته سوزي او چې زنا یې کړي زنا نو پکانو به ولې سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي خزا نو داسې به ته سو باسي چې پکانو به ولې ک غنټه کې ته سو وته او ک نیمه کې وته او ک په 2 غنټه کې ته وته خطرناک جرم نه لکان او جنکه الله دې معفو کی الله دې معفو کی مونږ ته خلق راځي په دې لوی ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته خوړ مونږ نه خلق د مسلو ته پوس کی ځان سره پړ کې ساتو د چا ال چاته نه وایو د مسلو ته پوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته دما قسم په الله په جمعات کې ناشته مې ولک مال راغی د ډېرې مودې خبره ده او موږ دا خبرې ټول اړه کې ساتو مسلې ته پوس کو یا ولک راغی مال په الله باور وکړه جمعات کې ناشته ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشه وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي خلک نښتې دي په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې اسکي او دا سر خوړی چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود هم در لتبا کو غرق کو بچیم در لغرق کو تبا کل خلق خوشحال دی پیسہ میں اگٹلا سپیره د دنیا خلق دی زناکار کل سپیره جنکه دی زناکار کل لکان دی زناکار کل دا ما تپوسو کمی دا ولی دا خلص کی دا چه اوس کی سلور پینزر و دی بیا ویخ ناستی بیا ولا خوب نور دی وی دی که دا چلو نشتا دا دا بدعمله دا پار خلق استعماله دا حال دی زمون امت کم طرف تا لار کشران لکان جنکے بربندی دی بربندی کردی جنکے وی پردہ خو ظلم دے ظلم پردی تا ضرورت دا خو ظلم سپیرے زنا دعوت ورکے چستا پردنی استا مخ کولوی استا مٹی کولوی استا مرے کولوی دنیا لکان در تا گوری دنیا لکان دی پغم مفتلا کرل زنا کارو کے دی واچو دا خدای یرا سشوا اے دا خدای بندگانو مرگ نلرے ذلکدن نلرے قبر تب نزے خدای لب نزے سبا کرتے تو وہ بس دا خدای پا دربار کے خدای نا وی ارے گے کہ خدای رونے والے قسم پا خدای کا متسو خلاص کے دا با خدای را نسی دا ظالمان کدا لکان دے و کدا جینا کہری خو وقت والا اللہ ورکی دا برا نسی دا مرگ نا مخ کے بیا با توبے و باسی توبہ بنا قبلے گے اگر زنانه را رسول الله مبارک لو خوات پتاو لگی ده چه ما با سنگسار کئی دکا چه اسوک را سر بدنام آغای سنگسار کرده وی ده اللہ رسول الله اگر خزم چه مایز اسلامی سر بدنام ہے و مقا مسئلہ پیخشوا او حضور پاک پورا تحقیقو کا وطوی پا گیڑ ده ماشوم شتاوی یاو ویزا چه ده ماشوم ده گیڑی نکوس چی او بچه ده پیداشی بیاراده دکه چې کم خدا د ماشوم په بیماری باندې بیماری نو هغه به نه سنګساره ماشوم د غیړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولي نه او ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاری که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خپا کړی رسول الله مبارک و بیا سوی وی دا ماشوم دی وخت کې ستا پیو ته محتاج دی دی له پی ورکه دا ماشوم چې که پیو نه پرې کې او خپل خوراک شروع کې نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاری کو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا عجیب حالت دی دومره پی تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي
او چې د الله کم حکم دی په ما جاری چې خو چې د ما رب خوشحاله شي د ما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک لراله ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وی د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګوره دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګوره په خپله خوري ډوډۍ ما ته جت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغش بل چاله یې ورکړه وی د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وی دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے کے مریو کار سکے گی دا ڈوڑے خوری بار بار پیغمبر ذرا دی پما دا خدا حکم جاری کا گناہ باندے اللہ خپشوے اس دا اللہ خوشحالول پواڑی کن نو پڑے راسان خوشحالے گی چی اللہ زما توبہ بیا با گناہ نکو دری خبری دی دری یو دا جستو مانش الندم توبتن بس توبه نشي څه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه به وه دې ته ستوبانتیا وي دویم معافي وغواړئ فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ چې خدای ما وبخه ما معاف کا او دریم قصد به کوې چې آینده له به دا ګناه نه کوم درې خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه به وه توبه به وباسئ الله ما معاف کا او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم بس خدای به دې وبخي او که ډېر یېرېږې نو یو مونځ دی چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکړئ او 2 رکعته مونځ وکړه او بیا لاس الله ته اوچت که خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات دی خدای ته سخي ذات دی ته بخونکې خدایه او زه ګناهګار یم الله دا مونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کا الله به دې معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایي د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل وسره شراب یې واخیسته او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړي وي دا خو غرق شوم د کامیر المؤمنین په خپله ولیدم یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیر المؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لړزېدل په بخاري شریف کې راځي عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب د عباس رضی الله عنه زوی د حضور پاک د تره زوی د عبدالله ابن عباس او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی او خلکو به ډېر قدر او عزت کو پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده او په بخاري کې راځي یو مسله کې مې سودا وه او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه و یو کال په دې سوچ کې هم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه کوم یو کال نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم نو یو دسماتي لته نو ما ورسره لوټه واخیسته نو یې په لارې طبیعت برابر و نو ما ورته وویل چې صاحب یو کال وشو و تا نه یریږم تپوس ته نه نشم کولی ادوه خدین تتوبه الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما نو دا کمې ښځې وې وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال ما نه یریږي تپوس ته شي کولی چې د دین مسله ده ته نی معلوم او تا ته پته چې ما سره شته فوري تپوس کوه او جواب یې راله راکړه دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو سړی وی دا خو ما شراب بوتل لاس کې دی عمر ولیدم اوس به څه کېږي یو خبره به راته وکړم ګورې شراب هم نن ډېر عام دی ښه
بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت پر راځي نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي او کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال شو راشه کولاو شرابونه خرڅېږي قسم په خدای دا لوی لوی خلک کولاو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا دی شرابونه څکي هېڅ پروا نشته او په نوره دنیا کې پاکستان کې خو لا بیا هم پابندي ده په شرابو ورشئ تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران به شئ په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې مونږ راتلو لاهور ته فلایټ و زمونږ نو د مانځه وختو نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې مونږ پکې منځ وکړو د مسلمانانو وروسته آزاد شوی ټول ایرپورټ کې جومات نشته مونږ یې مونځ کوم ځای وکړو وي جومات نشته او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده داسې په سړک باندې په فرش باندې مونځ نشي کولی پولیس دې اوچتوي چې دلته به مونځ نه کوې خو د مونځ خپل ځای دی هلته یې کوه په ټول ایرپورټ کې د مانځه ځای نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو وی یو وی دلته مه کوه بل وی دلته مه کوه ما ملګري ته څادر واچوه سړیه موږ نه مونځ قضا کېږي خپل کار به کوي پولیس ته یو کار سي یو ځای کې هم څادرونه واچولو او خپل مونځ هم وکړه خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي او دا واوره د مونځ ځای پکې نو د مونځ لیکن د شرابو ځای پکې و هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دوکان او که څوک شراب څکي نو دې کوټه کې به څکي د شرابو د څکلو خپل ځای دی مخصوص او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته به څکې په میدان به نه څکې دلته څکه مصر کې په خدای مې دې قسم وي مصر کې کوم هوټل کې چې مونږ دی رو په کوم هوټل کې مونږ به پکې سار ناشته کوله کله هم پکې خوراک کو نو یو ورځ داسې انګریزان ناست و څه نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړی په میز ناست و خپل شرابونه یې څکه هغه مصر چې صحابه فتح کړی په دوبۍ کې ورشه وګوره په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي مکمل کولاو او یو قسم نه ډېر ګران دي ما اوریدل چې بعض شراب یو بوتل په 50,000 او په 35,000 او په 55,000 روپۍ خرڅېږي داسې ګران شراب هم پکې شته او دا سپېره خلک یې څکي نو هغه هلک سره شراب و چې باره ووت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وکړ بس سړي وي خدای غرق شومه امیر المؤمنین په خپله ولیدم زر یې هغه بوتل نه څادر ته وکړ او څادر یې په خپل ترخ کې کلک ونیوه او پړه کې په توبو ده چې خدای نن مې معاف کې څه چل لاله وکړه آینده له زما توبه ده که ما شراب وڅښل دا ګوره مولا روم صاحب لیکلی حضرت عمر صاحب پسې راتیز شو او دا غریب رپیږي چې رپیږي وی ترخ کې څه دي وی صاحب څادر دی پکې روباسه څادر کې څه دي وی بوتل دی وی بوتل کې څه دي وی پی دي دروغ یې نو پی دې په لاس کې ولې نه نیسي چې څادر کې دې بنډلې څادر یې ترخ کې نیولې دی وی صاحب ګرم دي نو دروغ خو سړي د چل ښیي که نه ځکه مې څادر کې منډلې دی او ترخ کې مې څادر منډلې وی راوباسه د غریب وجود رپېږي چې ما خو دوه جرمه وکړل یو شراب دی بل مې دروغ ووی چې پی دی او ګرم دی اوس به وایي چې دا پی خو چې څنګه څادر د ترخ نه راوویسته او څادر یې لرکو او بوتل دست شو چې په ځمکه دې پرېوته او چې پرېوته نو پی ته روان شو پی او بړاس پې خېږي او بوتل هم ګرم دی سړی هم حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا لکه وایي ما خو ولیدل چې دا یخ بوتل دی په لاس کې نیولی بوتل نه خود بړاس دی او ما ته پته وه چې دا شراب دی دا څه مسله ده جادوګرې که څه مسله ده وی صاحب معافي خو به کې کن وی بالکل معافي اسم درته نه ویم خو هله وایه وی قسم په خدای د دې کور کې مې شراب واغېشتل
خیخ پخو لاس کې مې ونیول خو چې ته مې ولیدې یاره را باندې راله نو بوتل مې په څادر کې ونغښت او څادر مې په ترخ کې ومنډه خو د زړه د اخلاص نه مې توبه وایسته الله زما په توبه دومره خوشحاله شو چې هغه شراب یې راله په پیو باندې بدل کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه دا هم حضرت عمر صاحب ورته وایي ویس د تعجب خبره نه ده شراب هم یو بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی عرب ورته سیال وایي نو که یو شی په بل بدل شو خیر دی پروا نشته په شملو بدلیږي خو حیران په دې ما چې دا په ترخ کې د ګرم چا کړل دا په څه باندې ګرم شو الله د هغه په توبه دومره خوشحاله شو دومره مضبوطه حیا ولا راوسته چې هغه دروغ یې ولا په رښتیاو بدل کړل دومره لوی ولی ته په لږ ساعت کې خدای جوړ کړ دا ته خدای یو ولی جوړ کړ چې ته دروغ وې دا دروغ دله په رښتیاو بدلوم تا وې پې دې پې مې دې جوړ کړل تا وې ګرم دې په دا ترخ کې مې درته ګرم کړل دومره الله د مسلمان په توبه خوشحاله د مارونو توبه بس توبه څه شي زه عاجز یم خدا د خپل عاجزۍ اظهار ما ګناه کړې ده دنیا کې چې څوک د چادر له لاړ شي که نه او ورته کښېني چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کړه نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي بعضې سپېره خو بیا هم بخل نه کوي خو چې کم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو بس ته زما درله راغی او تا معافي غوښته داسې خو زه هم ګناهګار یم د خدای درله زه معافي غواړم نو ما به الله نه معاف کوي زه معاف مې کړی دا سړی خوشحاله شي او ماله کور له راغی خلکو ته مې ماله صاحب کور له راغی خلکو ته مې مانې معافي غوښته نو الله خو حقیقي مالک او حقیقي بادشاه دی حقیقي لوی دی که نه مونږ کمزوري یو چې د زړه د اخلاص نه ورته توبه وایسته معاف به دي مشهوره واقعه ده ما څو ځله کړې ده چې یو سړی به د بیت الله طواف کو او په طواف کې لګیا او چغې والې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک او هغه به د غیبو نه اواز راته لا 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 لبیک ستا را لبیک نه قبلېږي یو عالم ورسره یو بزرګ په خوا کې روانو وی دا اواز اورې دا تا ته چې وی لا لبیک ویاو وی دا د کله نه وی دا خو کلونه شو چې زه دا لبیک ویم او ما ته هم دا چغه راځي چې لا لبیک ستا لبیک نه قبلېږي دا خو لومبې ځل نه دی دا خو کلونه زما وشو چې داسې اواز اورم نو وی چې نه قبلېږي ځان څه له کړی زه کور ته که نه قبلېږي نه نو څه له لبیک چغې وی نو سړی ورته وی ما خو ګناه کړې ده ما خو غلطي کړې ده نو د خدای دې در له راغلی ما او چغه ورته وام چې لبیک خدای تا ته حاضر یم لبیک الله تا ته بار بار حاضر یم دا د خدای در دی دلته راغلی یم او چغه ورته وام نو چې دلته نه قبلېږي نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم چانه غلطي وشي خو د بل در له لاړ شي که نه ما ته خو دا در معلوم دی او دې لرالم او خدای ته چغه وام دلته نه قبلې بل در وښایه شابه چې هلته لاړ شم هلته ورته چغه وام خو پرېږدم خو نه دا خپل رب تر مرګه پورې به ورته هم دا چغې وام نو چې دا ټکي وي نو چې بل ځل ده بیا وي لبیک نو دوه ځله به وله اواز راته لبیک لبیک فرشتو به ورسره چغې والې لبیک لبیک حدیث کې هم داسې راځي که نه چې څوک لبیک وایي د دنیا د ختمېدو پورې ښي طرف ته ګس طرف ته کاڼي بوټي فرشتې دا ټول ورسره لبیک لبیک وایي دا ولې دی د خپلې عاجزۍ اظهار وکړو یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي دا اورئ ښه ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي نو چې دا انسان کله ګناه وکړي دا ښي طرف ته مشره ده دا آمره ده دا ګس طرف ته محکومه ده نو چې انسان ګناه وکړي نو دا ګس طرف ته فرشتې لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي صبر وکړه مه لیکه که توبه وباسې نو چې لږ ساعت تېر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه که توبه وباسې مه لیکه نو چې بیا لږ ساعت تېر شي بیا قلم راوالي
او بیا لیکل کوي نو دا خي طرف والا ورته وي لږ صبر وکړه 3 ځله ورته وي ملیکه توبه به وباسي د خدای بنده دی مسلمان دی نو چې بیا هم توبه ونه باسي 3 ځله صبر کوي نو بیا ورته اخي والا وی زه اوسې ولیکه دا سپیره دی سپیره د الله نه بخښنه غوښتل او توبه او هسې چې موږ نه وباسو توبه نو دا خو موږ کبر نه کوو چې هم ګناه کوم توبه نه وباسو دا خو بیا موږ کبرجن یو حسن بصري رحمه الله له اوس د توبې هغه برکات یې وره حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی وی جی ډېره لویه ګناه مې کړې ده وی ته استغفار وایه بل سړی راغی وی جی اولاد مې نشته بچي مې نشته وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی علاقه کې قات باران نه کېږي وی استغفار وایه بل سړی راغی وی بې ماله یم غریب یم قرضدار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي بې عزته ګرځم وی استغفار وایه یو شاګرد ورته بل دې سجده دي که دا یو ټکی دې زده دی خو که څوک وایي سر مې خوږېږي همدغه دارو که څوک وایي خېټه کې مې درد دی همدغه دارو که څوک وایي خپې مې خوږېږي همدغه دارو نو چې څوک راځي استغفار وایه او ورته څه وایي حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی عالم دی صاحب تابعي دی وی الله پې 7 وعدې کړي دي الله حکایت دلته نقل کوي ښه فقلت استغفروا ربکم استغفار وایه انه کان غفارا گناه به دې وبخي الله بخونکی دی یو دا شو یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي ویجعل لکم جنات باغونه به دله خدای درکړي ویجعل لکم انهارا دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا به له درکړي انه کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنینا مال بدر کی کہ غریبے اولاد دینے کی گی بچی بدل در کی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا دا خدای نے عزت ولی نغواری اشارت شوا چه کس بی عزت سوکنا کے استغفار وای اللہ بدل عزت هم در کی بس اخیری با یو خبرو سکم توبه خو منگو باسو بہترین دا توبه دا پارا بہترین دم استغفار دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دارا کوٹ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ او غٹ استغفار سدے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ دا زده کې که دله نه دري د خپل ملا صاحب نه زده کې یو ټکي ته روزانه زده کوئ ما ته استغفار وښایه دا زده کې او حضور پاک به فرمایل وی زه روزانه 100 کرته استغفار ویم بلکې بل حدیث کې راځي چې د 100 نه زیات استغفار روزانه ویم نو چې پیغمبر یې وایي چې د ګناه نه معصوم او پاک دی چې الله خوشحاله شي نو بیا موږ دی ولې ونه وایو روزانه ټول ملګري زموږ د دې قادریې مبارکې چې کم علما دي بزرگان دي هغې 314 یادوي چې 313 ځل وایي وایي ځکه چې تعداد د رسولو 313 د رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله د بدر د غازیانو تعداد 314 او دغه رنګې د مهدي لښکر چې کله لومبې خلک ورسره بیعت کوي ابه 314 اصحاب تالوت چې په نهر پورې ته 314 وی دا عدد لږ مبارک دی نو 314 وایي خیر که 314 وایي په یو ځل او که لږ لږ وایي خو شواروس کې پوره کوي ډېره ښه کني 100 کرته وایي ښه 100 کرته وایي دعا وکړئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ توبې قبول کړي الله د ګناه نه مو ساتي خدای نفرت هم د ګناه نه پیدا کړي او چې کوم هم کړي دي الله تا ته سوال کو الله هغه راته معاف کړي یا الله د هر قسم آفتونو د فتنو او د بلیاتو او د مشکلاتو نه په امن و امان کې وساتي یا الله موږ د غمونو نه وساتي خدای موږ د هر قسم سوچونو غلطو تصوراتو د غلطو وسوسو نه په امن و امان کې وساتي الله که څوک غریبانانی بې مالي د فراخ روزي ولا ورکړي چې څوک قرضداران یې الله قرضونه اخلاص کړي که څوک بیماران یې الله روغ صحت ولا ورکړي په دې مجلس کې په کورونو کې څوک بیماران دي روغ صحت ورکړي که څوک قرضدار یې قرضونه اخلاص کړي
یا الله که څوک څه پریشانی چاته پریشانی په خوشحالو بدله کړي الہ العالمین بی اولاد ول اولاد ورکي کله چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکي خدای کله چا یو بل سره بغضونه حسدونه دي بغضونه حسدونه وته الله په خوشحالو باندې بدل چا یو بل سره روانه دو په دشمنه طرف غنوي الله پر هغه بدل زمونږ ډیر دوستان دي